أيها التاريخ عدنا قد رجعنا من جديد بالدماء قد كتبنا صفحة المجد التالي. د استقلال او خپلواکۍ دوهمه کلیزه مو مبارک سه. د امریکایي او ناټو ځواکونو ماته او د اسلامي امارت د بریا دوهمه کلیزه دی ټول اسلامي امت او غیرتمن افغانانو ته مبارک وي. د ولس د بېدریغه قربانیو برکت دی چې نن پر ګران هیواد د امن څادر غوړېدلی او د اسلامي نظام څخه برخمن دی. ازادي مو د وینو او سرونو په قیمت اخیستې ده. د کرغېړن او سخت مزل وروسته مو هیواد ته ازادي ور په برخه کړل. د مرورې ازادۍ پخلا کېدو ته بې شمېره تنکۍ ځوانۍ نظرانه سوي دي چې پر خپلو نازکو بدنو یې د باروتو ډک واسکټونه وتړل. راغلې ازادي د مجاهدینو په مټ د ولسونو په بې شمېره قربانیو او ملاتړ راغلې ده. د معرکې سخت میدان مو وګټئ او خپلواکي مو ترلاسه کړه. اخیستې ازادي مو نه په سوال اخیستې او نه یې په سوال ساتو، د تن په وینو به یې ساتنه کوو. نړۍ ته مو دا وښودل چې غیرتمن افغانان په هیڅ حالت کې د تسلیمۍ درشل ته نه دي راغلي. په یووالي، ایماندارۍ او غیرت او د لایزال رب په نصرت سره ازادي وګټو. په وینو ګټل سوې ازادي او خپلواکي به په توره، علم او قلم ساتو. امارت اسلامي د ټولو افغانانو ګډ کور.